ځوانانو ته دا فکر وکړم چې ګوري موږ پر دا میډیا وینو چې یو سړی ښایي دی لږ ډرې ووي هغه به لس لک کسان اورېدلي، یو سړی د سپي غپا وکړي هغه هم لس لک کسان اورېدلي، یو سړی د پښې چمونه کوي هغه هم لس لک کسان اورېدلي. لیکن علمي خبره د دین خبره د هر عالم نه چې ته وګورې په زرو کسان به ډېره کم داسې پیدا شي چې د لک به اورېدونکي واوري. دومره باید سړی د خپل دین سره دښمني. قدرمنو عزتمنو دا څو ورځې کېږي چې د مولانا صاحب یو ویډیو پله ګرځي چې د یو نکاح څخه وروسته دی دا خورماوې داسې وپاشي د خلکو و طرف ته. نو دا نوي ځوانان د اعتراض په طور باندې دا شروي چې تی ورته وګورئ مولانا صاحب د رزق قدر نه لري، یعنی بېعزتي یې کړې ده، ناقدري یې کړې. د مولانا صاحب سره د دې اختلاف پر خپل ځای چې هر رقم وي څنګه وي، لیکن د دې ځوانانو د دغه عمل څخه دومره موږ ته راښکاره سوله چې دا زموږ ځوانان د خپل دین څخه ناخبره دي، د خپل خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنتونو څخه ناخبره دي. دا یو ډېر غټ ګزار دی، دا یو ډېر غټه څاپېړه ده چې هغه تعلیم یافته کسان چې په دنیاوي لحاظ سره په هر مثلا عصري تعلیم باندې پوه دي، لیکن د خپلو سنتو سره د خپل دین سره دومره ناخبره دي، دا پوښتنه هم نه کوي د یو عالم څخه چې مولانا صاحب دا کار وکړي دا څنګه کار وکړي. تو په خپل کلي کې د خپل امام څخه پوښتنه وکړه بیا اعتراضونه وکړ څه چې کوي. خو زه صرف دومره وایم دا علما کرامو ته چې کله ته یو نکاح تړي په دې نکاح کې چې ته په د عربي خطبه وایې دی لږ په پښتو کې د نکاح سنت مستحبات یعنی د دې واجبات دا ټول د خلکو ته بیانوه او د رواجو د رسمو غندنه ورته کوه. دا زموږ خلک دا زموږ ځوانان د دې څخه اندازه ولګوه چې څومره ناخبره رسمو رواجو ته دومره ځای ورکړی دی چې دا پیسې تقسیمول دا نکاح ګرانول دا ودې ته یو ښه کارمان وي چې د یو سړي ویډیو راسي په کوزده کې په لکاو روپۍ تقسیم یو ماته ول 15 لکه روپۍ بجې کې واچولې چې راوتم یې ورپې نه و دا ته دوی ښه کار وایي حالانکې دا حلاله نکاح ګرانوي. دا رواجونه رسمونه دا د دین لاره نسی د دین مخه نسی. سنت را ژوندي که 2 کیلو خورما راوه تقسیم یې موږ الحمدلله چې خپل نکاح وتړو د کور د خورما راوه په مسجد کې نکاح وتړو بس خلکو ته سره ور پکار دا ده چې موږ دغه سنت را ژوندي کړو چې دا دین راته اسانه شي دا خپل ژوند راته اسانه شي. وی نقش قدم نبی کے جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. دومره ناخبري دومره بې علمي باید دا نوی نسل ونه کړي. سو د میډیا دور دی خپله د سرچ کولی شي خپله چې تا یو داسې عمل ولیدي خپله به دې یو موبایل کې ریسرچ کوي چې دغه خورماوي دا رقم پاشل په شریعت کې څنګه دي نو تا ته به خپله راغلی. دا ته پر مولانا صاحب اعتراض نه کوي دا ته پر خپل ځان کوي پر خپله مسلماني یې کوي چې ته د مسلمانۍ باوجود دومره ناخبره دومره ناپوه دومره په دا سنتو نه یې پوه پر خپل ځان یې دا اعتراض کړی. دا زه دا نوي ځوانانو ته دا فکر وکړم چې ګوري موږ پر دا میډیا وینو چې یو سړی ښایي دی لږ ډرې ووي هغه به لس لک کسان اورېدلي، یو سړی د سپي غپا وکړي هغه هم لس لک کسان اورېدلي، یو سړی د پښې چمونه کوي هغه هم لس لک کسان اورېدلي. لیکن علمي خبره د دین خبره د هر عالم نه چې ته وګورې په زرو کسان به ډېره کم داسې پیدا شي چې د لک به اورېدونکي واوري. دومره باید سړی د خپل دین سره دښمني ونه کړي نه د خپل ځان سره وکړي چې ته ډرې اورې ته د سپي غپا اورې ته د پښې نارې اورې ته د خره نارې اورې ته پسخان و هر څه اورې لیکن د دین د بیانو څه دومره نه خبره. ته د هر ټیک ټاکره وګوره په لکاو پالوري، ته د هر مسخراچي وګوره په لکاو پالوري، ته د هر یو داسې څوک وګوره لیکن د مولایانو بیانونه چې وګورې اخر نو دغه حال چې په خپلو سنتو نه خبر. په کار دا ده چې دا ځوانان د لږ پر د خپل ژوند پر د خپل زندګي باندې یو غور وکړي نظر ثاني پر وکړي چې یو ورځ مرګ سته درد سته آخرت سته پوښتنه په دنیا کې چې ګسته باچا سې نو به څه وایي باید داسې د ځان سره سوچ و فکر وکړي د داسې عبرت واخلي.